هارون الرشید یو نیک بادشاه تیر شوی دی، د هغه دوه زامنو امین او مامون. امین مشر او مامون چې ونو دا کشر. دا نیکان بادشاهان تیر شوي. امین چې ونو د کې قابلیت نو او داسې نیک سړی هم نو، بهادرین پکې نه وه کوم چې دا مشر امین. داسې عیاش شانتې سړی و او بس یو څو میاشتې حکومت یې وکړ او دا مامون ولګېد دتې حکومت واغشت او امین یې مړ کړ. نو مامون چې و دا قابل سړی و، عالم مو، بهادر مو، جنگجو سړی و، قابلیت پکې و. نو چې کله بادشاهي خلافت د واغشته نو یو ورځ کور کې چې د امین مور و زبیده، د هارون الرشید ښځه و زبیده، ډېره نیکه ښځه و، مشهورې قصې یې دي. نو هغه کور کې ناسته وه. نو دا مامون داسې تیر شو، نو د مورې ځان سره دا شونډې خوځولې. نو مامون ته تپوس وکړ، وی مورې څه دی وی؟ غرض یې دا و چې د دې زوی مې وجلی دی. امین چې و دا د زبیدې زوی و او مامون چې و نو دا د بلې ښځې و. نو زوی مې وله وجلی دی، خلافت مې ته قبضه کړی دی، دا دې چې شونډې وخوځولې نو څه خیرې کوي یا کنزل کوي. نو دې مور ته وی دا شونډې دې څه له وخوځولې؟ هغې ورته وی بچي دا خبره پرېږده، بس تپوس مه کوه. دې نور هم شکمن شو، وی نه مورې وی به راته ال چې دا شونډې دې ولې وخوځولې؟ وی بچي بیا درته ویم چې بس پرېږده دا تپوس مه کوه چې شونډې مې ولې وخوځولې. دوا مې وکړه، خیرې مې وکړې، کنزل مې وکړل، د دې تپوس رانه مه کوه. خو چې دا خبره دوباره وکړه نو هغه نور هم شکي شو. هغه ورته وی مورې ال به راته وی چې دا شونډې دې ولې وخوځولې. نو بیا خو زبیده غریبه کمزورې هم وه او د ده زوی هم وجلی و، دې خو ته یارېدم، بیا یارېده ته ورته وی ال درته ویم. یو ځل داسې چل شوی و چې زه هارون الرشید بادشاه خپل خاوند سره کور کې یو ځای د شپې شطرنج مې کو. دا لوډو کوي تاسو، شطرنج لوډو دا یو شی دی. لوډو مې کوله، شطرنج مې کو او شرط هم پکې ایښو دی چې که چا بیله نو هغه به هغه شرط قبلی. وی قدرت ته ګوره ما بیله، اوس مامون ته دا قیسه کوي، هغه مقابله ما بیله چې ما بیله نو هارون الرشید راته وی چې اوس په زما شرط مني. وی ما ورته وی چې او بلکل منم به. شرط مې دا دی چې جامې وباسه، بربنډه شه او شا به د دې کور نه چاپېره چکري وه. وی ما ورته وی چې دا څه د بې حیایۍ کار؟ حالا دا ډېر نیکان خلک وو، خو د خاوند او د ښځې ترمنځه ډېر ازادي وي. نه دا شرط به مې منې، شابه جامې وباسه او د دې کور کې چکر ووه. وی ما ورته وی چې یو بل شرط راته ووایه، خو دا شرط مه وایه، دا خبره نه ده، سپکه خبره ده. خو هارون الرشید کلک شو، ما ته وی چې خامخه. وی بیا مې خاوند و چې کوم شرط یې وه ما پوره کړه، جامې مې وویستې او کور کې مې چکر ووه. شپه ده سکونه ده، چا په مخ کې نه، دا ډېر نیکان خلک دي. خو بادشاهان هم دي، خپل هغه هم پکې وي، که نشه او هر څه وي. وی بیا یو ځل بله شپه باندې شطرنج هم کو، لوډو هم کوله. وی بیا ته مقابله ما وګټله. وی ما ورته وی چې اوس په زما شرط هم مني. څه شرط دی وایه؟ وی راته وی ما ورته وی خاونده زمون په دې نوکرانو کې ورشه کچن ته، دا وینځي دي او په دې وینځو کې چې بدرنګه وینځي هغې سره به ملاویږي.
هم بستری به سره کې. هغه راته وی چې دا څه کېده. وایي ما ورته وی چې ولې تا چې را باندې دا بد شرط ښود دی نو اوس د باندې زه بد شرط एकदम دا به پوره کې. وی دا شرط را باندې مو پوره کوه. په مصر کې هغه ځمکه د زمونږ جایداد دی، په هغه فلانکي ملک کې مې هغه جایداد دی، هغه به غونډ درکم دله، خو دا مه کوه را باندې. هغې ته چې نه ما ستا شرط منلی، زما شرط په مني چې زه درته څه ویم هغه وکړه. هغه نه منله. وایي د لاس نه مې ونیوه او وایي کچن ته مې بوته او چې کومه د ټولو نه بدرنګه ښځه وه شوینځه وه هغې سره مې کوټه کې بند کړ. وایي ما وایي چې شابه دې سره به نو وایي چې کله مامونه هغه بدرنګې ښځې سره هغه صحبت وکړو نو ته ترې پیدا شوې. مامون ته وایي ته ترې پیدا شوې. نو وایي تا په دې ژبه څه وي چې تا ګورېدې او دا شونډې دې خوځولې. وایي ما چې شونډې خوځولې نو ما دا وی چې ضد مه کوه، چې څوک ضد کوي الله دې هلاک کړي، چې څوک ضد کوي الله دې هلاک کړي. ما ضد کوو او خاون مې په دغه کار مجبوره و نو دا ستا شانتې سړی پیدا شو چې زما زوی یې مړ که، خلافت یې ته واغېسته او دا چلونه را سره وکړل او نن دا د ما سره هم ظلم کې او زیاتې کې. دا ما ضد کړی و خپل خاون سره. نو ما وی چې څوک ضد کوي الله دې هلاک او تا ضد وکړه. ته د دې خبرې نه وې خبر خو تا ضد وکړه نو چې شابه دا خبره راته خامخا وکړه او خامخا راته وکړه. نو چې خامخا دې را باندې کوله نو ته د هغې بدرنګې ښځې زوی. داسې خو یې ورته ونه وي خو اشاره کې ورته ووایي چې ته د هغې بدرنګې ښځې زوی، د وینځې زوی. حالانکه دا خو ډېر پاک خاندان و. د زبیدې متعلق راځي په سوونه زنانه د هغې کور کې به وي حفظ به یې کو، په تنور باندې چې به چا روټۍ پخوله هغوی هم د قرآن تلاوت کو، نغري ته چې به څوک ولاړ وو هغوی به هم تلاوت کو، چا چې به جارو واله هغوی به هم تلاوت کو. د زبیدې د کور نه به داسې اواز راوچتېده وایي لکه دا مچۍ چې بڼېږي، دا تورې مچۍ چې دا بڼ بڼ کوي دقسې اوازونه به راتلل. د تلاوت د قرآن دا خدمت دی کو. او نهر زبیده حاجیانو صاحبانو کلی دی وي د طائف نه زبیدې نیر راوستی و مکې مکرمې ته د حاجیانو دپاره پخوا اوبه نه وې چې یاره دوی ته اوبه میلو شي. د هغه نیر لږ آثار اوس هم په مینا کې شته، هغه غر کې داسې یو نیر شانتې بید شته، د هغې هغه آثار شته. دا نهر زبیده د زبیدې کنیستې و، د هغې راوستی و. دا دومره نیکه ښځه وه. او هارون الرشید د هغه متعلق راځي دومره نیک وایي چې کله خلافت واغېسته نو د هغې نه وروستو روزانه 100 رکعته نفل به یې کول. سړی چې فارغ وي نو کولی شي، خو چې نه تا ته حکومت حواله شي بیا سړی د عبادت نه وځي. مونږ چې لږ شانتې مصروف شو کاروبار کې زمونږ نه فرض مونځ پاتې وي. هارون الرشید چې کله خلافت واغېسته نو د هغې نه وروستو هغه روزانه 100 رکعته نفل به کول او 100,000 درهمه، معنی ایر دی اوس چې څومره، خو 100,000 درهمه روزانه د خپل مال نه هغه به صدقه کوله. دا دومره نیک بادشاه. داسې دا خبره مې دې پورې کوله چې د ګناه اثر وي چې څوک ضد کوي. دا ضد هم یو ګناه ده، ضد ښه شی نه دی. وایي کوم سړی چې حسد کوي، کوم سړی حسد کوي چا سره او غیبت کوي، وایي د ده زړه چې دی دا به مړ کېږي. یا کم سړی چې وی ډیر خاندي نو د قهقه خندا سره دا زړه مړ کېږي. دا ګناهونه دي، دا ګناهونو دا اثر دی چې هغه به دا زړه به یې مړ شي. نو عزتمندو ګناه چې دا د دې اثر دی. د دې وجې نه علماو لیکلي دي چې تاسو ګناه مه کوئ. که نیکي نشئ کولی خیر دې مه کوئ، صرف فرایض پوره کوئ. بس چې فرض منځ شي
او څه فرض عبادت یې هغه سرته ورسي، باقي که نفل نشئ کولی مه کوئ. اگر چې ښه خبره ده لږ شانتې ورسره چې هغه د فرضو کمې پوره شي، خو دا ده که نه کوئ نو مه کوئ، خو ګناه مه کوئ. ګناه ډیره خطرناک ده، دې ډیر بد اثرات دي. الله قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ځانم د اور نه وساته او خپل اهل هم د اور نه وساته. نو د اور نه ساتل پس شي کیږي چې سړی ګناه پرېږدي. کله چې یو سړی ګناهګاري نو د هغه په بدن باندې یوازې د هغې اثر نه، لکه یو سړی حرام خور دی نو د هغه حرامو اثر یوازې د ده په بدن نه دی، د ده په بچو باندې هم دی. که ته د بچو ډېر ښه تربیت کې، ډېر ښه تعلیم پې کې او هر وخت ورته نصیحتونه کې، هر څه چې کې، خو ته وګوره چې یاره په ده خو ما حرام رزق نه دی خوړلی، چې د دې بدعمله دی، بدکرداره دی، یاره څه چل خو دی، څه ګناه خو رانه شوې ده چې د هغې اثر هغه زما په بچو کې ښکاره شوې ده. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د ګناه نه ځان وساتئ، ګناه مه کوئ. الله دې موږ ټول د ګناه نه محفوظ کړي. نیکي که کوو که نه کوو، لږه کوو او که ډېره کوو، خو چې د ګناه نه محفوظ یو، چې ګناه نشته نو که نیکۍ لږې لږې هم راشي د هغې اثر به ډېر شي، اخره کې به ډېره شي. الله دې موږ ټول د نیکۍ توفیق راکړي. دا یو دوه مسلې دي. یو کس دی چې هغه عقیقه کوي د خپل بچی او د دوو چیلو وسی نشته، د یو چیلی وسی دی، نو آیا یو چیلی حلالولی شي؟ عقیقه سنت عمل دی، که یو سړی یې ونه کړي نو هم څه ګناه پکې نشته. خو یو سړی دی د زوی چې دی نو دوه چیلی دي او د لور یو دی، خو یو سړی وایي چې زه کوم دا سنت عمل کوم خو د دوو چیلو وس مې نشته، نو که یو حکم نو څنګه وي؟ نو فقهاو لیکلي دي وایي زه خیر دی یو دی وکړي، هغه سنت ثواب به الله په دې یو باندې ورکړي. خو چې وس یې نه کېږي، هله چې وس یې کېږي نو بیا دوه دي. که د یو سړي وس کېږي او بیا دې یو کوي چې ما خو د مولوي صاحب نه اورېدلي وو چې یاره یو باندې هم کافي ده، نو بیا هغه ثواب پې ورته نه میلاویږي، د حقیقي هغه ثواب نه میلاویږي، د سنتو ثواب نه میلاویږي. نه وس یې نه کېږي، د یو وس یې کېږي، نو بیا پې الله پاک د سنتو هغه پوره اجر ورکوي. دا فقهاو لیکلي. وایي دا سپی چې دی نو دا خو ډېر وفادار سیز دی، او دا سپی چې دی نو وایي ډېر زیات نجس دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم کور کې سپی وي او تصویر وي هغه کور ته د رحمت فرشتې نه داخلېږي. نو دا سپی خو ډېر زیات وایي وفاداري، دا ولې ډېر زیات نجس دی؟ دا کافر چې وي دا هم ډېر پلیت. یو انسان دی کافر دی نو هغه ډېر ښه سړی دی، وګوره دا کافر چې ډېر خوش اخلاقه وي او انسانان یې خامخا هغه انسانیت پکې وي، ډېر وفادار دی، ډېر بهادر دی، ډېر تعلیم یافته دی، هر څه دی، خو نجس خو دی که نه، کافر خو دی. نو که ډېر هم ښه شو خدا دا چې نجس دی. دغسې سپیم بس نجس دی، نو اوس پیغمبر ویلي دا نجس دی، بس دا نجس دی، پلیت دی. او د دې د حکماو دا لیکلي دي وایي د سپي جراثیم چې وي دا ډېر مهلک دي، د سپي جراثیم دا مهلک دي. ډاکټر صاحب ناست دی، ډاکټر صاحب ته پته ده د سپي جراثیم دا مهلک دي ډېر، د نورو د پیشو د جراثیمو په نسبت، د چرګې د نورو ځناورو د جراثیمو په مقابله کې د سپي جراثیم چې دي نو هغه زیات مهلک دي. د دې وجې نه دا وایي ډېر نجس دی، ډېر پلیت دی. او حکما دا لیکي وایي کم سړي باندې چې فالج راشي نو ډاکټران ورته وایي سپی د ده نه لرې اوسېږه، سپی ده ته مه نږدې کوئ. دا حکیمان وایي، ډاکټران وایي، ځکه د ده دا جراثیم چې دي دا د فالج د بیمار دپاره ډېر مهلک وي. نو کوم سړی چې فالج ووایي سپی به ورته وایي نه نږدې کوئ. نو دا دې نه دا معلومیږي چې د ده دا جراثیم ډېر مهلک دي، دا ډېر زیات نجس دی. نو د ده اغشتل خرڅول یا د ده خوراک دا هر څه چې دي نو هغه دا مردار دی او نجس دی، ساتل یې هم ښه نه دي، بغیر ضرورت یې ساتل هغه حرام هغه دي، او اغشتل خرڅول یې بغیر د ضرورت نه هغه ناجایزه دي او حرام دي.
دا ځکه چې دی زیات پلیت دی. الله دې موږ ټول له د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. الله دې په دې خبرو باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقې دی الله زموږ ژوند کې راولي، بدعات رسومات نه دی الله موږ ټول په امان کې وساتي. مردگان د اهل اسلام دی الله وبخي، بیمارانو ته دی الله شفا ورکړي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، د خپل عذابونو نه دی الله موږ ټول محفوظ وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. سنت کوي خدای.